كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. زمان محترم ورنو ده إيمان بشعبوكي أو ده إيمان ببرخوكي أو ده إيمان بسانگوكي يودير مهمة شعبها غدادة الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. ده الله برسي باندي أو ده الله بدين باندي منقولي لقول أو ده الله بدين باندي طول مسلمانان راجم كيدل ولا تفرقوا أو جدعي اختيارول اختلافات نكول أو ده دير كمسلمانان بدي يوصفت باندي عملو كي الله سبحانه وتعالى بورتها عزت دوباره وركي كم شد الصحابة كرام بوقتي لمسلمانان وكم عزت أو كم توقير أو كم وقعتو. الله سبحانه وتعالى فرمي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسو منقولي ولا قوي ده الله فرسي باندي چه قرآن كريم ده الله ده رسول أحاديث دي دين إسلام ده ولا تفرقوا أو تاسو جدائي مكوي تاسو اختلافات مكوي. بي الله فرمي چگوری تاسو سوچو که پتاسو کی اختلافات و پتاسو کی بغض و حسد و کنوی نو اسلام راغه فاصبحتم بنعمته اخوانا. نو تاسو د الله په نعمت باندې چې دین اسلام دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم در تراوړ او تاسو د الله په فضل باندې ورونه شوي نو وسول اختلاف کوي. زما عزتمندو د اختلاف د ختمېدو لوی وجه دا ده چې موږ او تاسو ټول مسلمانان خپل تنظیمونه خپل جماعتونه خپل ډلې ټولې پریدو او صرف د الله سبحانه وتعالى په کتاب باندې چې قرآن کریم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې چې احادیث دي په دې ټولو باندې چې موږ را جمع شو نو د اختلافات به له منځه لاړ شي او ډېره ښکلې معاشره به د مسلمانانو جوړه شي او دا ډېره مهمه خبره ده او خصوصا علماء کرام او دعات دا هغوی ډېر لوی مسؤلیت دی چې خپل عوام په دې باندې پوه کړي چې زما عزتمندو د الله د رسول تابعداري وکړي د قرآن کریم تابعداري وکړي خپل رای خپل ډلې خپل فکرونه خپل تنظیمونه د الله سبحانه وتعالى د دین لپاره پرېږدئ او د الله په دین باندې منګولې ولګوئ. ځکه چې الله سبحانه وتعالى دا اختلافات او دا تفرقي دا د دین سره هیڅ تړاو نه لري بلکې یو دین دی. ان امتکم امة واحده. تاسو یو امتی یو مسلمانان استئ. کعبه ودا ربم یو دی محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر ستاسو یو دی. یو طرف ته لمونځ کوئ د یو رب عبادت کوئ او د یو نبی تابعداري کوئ. ولې په تاسو کې اختلافات راځي ولې په تاسو کې ډلې راځي؟ الغرض د اختلافاتو نه ځان ساتل ضروري دي او د الله په دین باندې راټولېدل دا د ایمان په شعبو کې مهمه شعبه ده. الله سبحانه وتعالى دې موږ او تاسو د الله په دین باندې راجمع کړي. والسلام علیکم ورحمة الله.